دا ویډیو غي چا لپاره ده چې څوک د انټرنیټ نه پیسې ګټي او یا پیسې ورته راځي او یا د بل ځای نه راځي او یا ورته بل څوک پیسې رالېږي. ګورئ که چېرته تاسو په ټیک ټاک کې گیم کوئ یا پیسې ګټئ او یا تاسو ته د فیسبوک، د یوټیوب، د انسټاګرام خلاصه د هر جنس تاسو ته پیسې راځيږي، خو تاسو د یوروپ په دایره کې اوسېږئ چې په هر ملک کې. نو تاسو یو شي ته باید ډېر خیال وي چې تاسو چې دی باید دولت سره یعنی خپل کاروبار ملټ کوي. که چېرته ملټ نه کوي نو تاسو ته آینده کې امکان لري چې ډېره غټ جریمه راشي. یو شی دی چې تاسو ته بعض یو سړی ګل مل ولي، یو شی ولي، مثلا یا تاسو خپله پیسې څوک درته راولېږي په انټرنیټ باندې مثلا 150 روپۍ، دا څه مشکل نشته دی. خو که چېرته هره میاشت تاسو ته راشي او تاسو مثلا دې ته کار ویلی وي، تاسو باید ځان مړ کړئ. تاسو دا فکر ونه کړئ چې موږ باندې دولت نه پوهېږي او دا خو موږ بس خپل پیسې هم دي واخلو او بس چاته پته هم نه لګېږي. زه تاسو ته یوه خبره وکړم چې دا به تاسو ته آینده کې ډېره غټه لانجه جوړه کړي. او زه څو کسان پېژنم چې ما ورسره خبرې کړي دي په دې باره کې، نو ډېر غټ مشکلات ورته جوړ شوي دي، ډېر غټې جریمې پسې راغلي دي. نو تاسو باید ځان ملټ کړئ او خپل کاروبار ملټ کړئ. تاسو په هر دولت کې اوسېږئ، که په جرمني کې اوسېږئ مثلا لاړ شئ ګویر به ملټ کړئ او فینانس هم آی ډي والئ، ټول شیزونه والئ، ځان سره ملټ کړئ، هېڅ خبره نشته. آزاد کار د هر سړی کولی شي. خو که چېرته تاسو ځان نه یې ملټ کړی او دا کار کوئ، دا که تاسو ته یو میاشت بعد راځي یا مثلا 6 شپې بعد راځي یا لږ راځي یا ډېرې راځي، چې 10 روپۍ نه هم ډېرې خو هره میاشت تاته راځي یا هره هفته راځي یا هره ورځ راځي، نو په دې مطمئنه شئ چې تاسو ته دا وروسته ډېره غټه لانجه جوړوي. زه تاسو نه هیله کوم چې تاسو ځان ملټ کړئ. دا کوم مشکل نه دی. تاسو کولی شئ که په دې طریقه نه پوهېږئ، زه وټساپ نمبر ته ږدم او کمنټ کې ماته ولیکئ، زه د وټساپ نمبر لیکم چې طریقه هم ډېر اسانه دی. نو تاسو باید کاروبار ملټ کړئ. تاسو تور کار ونه کوئ. ګوره زموږ زیاتره پښتانه لګیا دي او زه دا اوس ماته هغه راځي چې ما سره داسې وشو، ما سره داسې وشو. د جرمني کې فینانس هم هغه دی چې د مالیې وزارت دی، دا ډېر سخت نیسي دا کار، او دا په آلمان کې جرم دی. که دا کار تاسو وکړئ دا ډېر یو غټ جرم دی. نو تاسو باید ځان ملټ کړئ. که چېرته تاسو انټرنیټ نه انکام لرئ، خدای دې وکړي چې هر هره طریقې نه لرئ، بس انکام هم د انټرنیټ نه پیسې ګټئ. البته که د نورو لارو لرئ باید ویې کوئ، خو که د انټرنیټ نه لرئ دا تاسو بیا نشئ پټولی. که تاسو ټیک ټاک ده، که تاسو فیسبوک دی، که تاسو آنلاین شاپ دی، که هر شی دی، نو دې کې باید تاسو ځان ملټ کړئ. ګویر به آی ډي ورته وایي، ګویر به آی ډي والئ، او فینانس هم آی ډي ده هغه به باید والئ، شټو آی ډي ده چې د هغه د والئ. که په جرمني کې اوسېږئ، په نورو ملکو کې اوسېږئ، تاسو خپله سرچ وکړئ چې باید څه شی وکړئ، هغه دولتي قانوني مرحلې چې دي هغه باید پوره کړئ. دوستانو که چېرته غواړئ چې زموږ همیشه هم داسې ویډیوګانې جوړو، که چېرته تاسو انټرسټ لرئ نو هیله زموږ چینل سره فالو کړئ، ویډیو سره لایک کړئ، او که چېرته څوک داسې پټ و خپ چپ دا کارونه کوي، ما ویډیو ور ولېږه چې غوږونه یې واسي. ګوره آینده کې بیا چې نه وي چې وایي زه خبره نه وم.